بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام ابن حجر رحمه الله بدي مبارك كتاب بلوغ المرام كي ده درسونو دا سلسله وه چه باغی کی ده کتاب الصيام احادیث بیانیدو. آغا حدیثونه چه آغا ده روجی سر تعلق ساتی او پاغا سلسله کی منگ سلیرش حدیثونه مکمل کریو. په اخرنی درس کې د سفر مسله بیان شوې وه چې د سفر په دوران کې مسافر روژه نیوی شي او کنه، او د ده دپاره روژه نیوه غوره دي او کنه نیوه غوره دي. د دې خبرو وضاحت پرون شوی بحمد الله وتوفیقه سبحانه وتعالى. وزداقين بعد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايته او ددينا بدأ درس شروكو إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي ويش رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ويش آغا بودا چه عمر زياتي او بودا والي دلاسه کمزوری شوی نو شریعت دل دا رخصت ورکڑه ده چه دی روجه وننیسی او د هر ورځې په بدل کې د یو مسکین له خوراک ورکي. ولا قضاء علیه او په ده باندې څه قضا بیا نشته. دا روایت امام دارقطني راوړی دی، امام حاکم راوړی، دواړو صحیح کړی دی. امام دارقطني وایي چې هذا اسناد صحیح، دا ښه صحیح سند والا روایت دی او نور محدثین هم دا صحیح کړی دا روایت. اصل د دې حدیث چې دی هغه په صحیح بخاري کې موجود دی. اصل د دې روایت هغه په صحیح بخاري کې موجود دی. ځکه بعضو علماو دا نیوکه کړې ده په امام ابن حجر باندې، وایي که ده چېرته د بخاري نه راوړی و دا روایت لکانه اولا نو دا به ډېره غوره وی. الغرض مقصدي خبر هغه دا ده په دې حدیث کې دا مسله یا په دې روایت کې دا مسله بیانېږي چې د یو سړي عمر ډیر شي او دی کمزوری شي او د کمزورتیا د لاسه روجي نشي نیوی، نو دی به څه کوي؟ د ده مسله په دې روایت کې بیانه شوې ده. هغه دا ده چې دی د روجي نه نیسي، ځکه چې روجو نیو کې دته مشقت دی. ښه چې روجه نه نیسي نو څه به کوي؟ نو د هرې ورځې په بدل کې د یو مسکین له خوراک ورکوي. ښه دا کومې ورځې چې د پاتې شوې د دې قضا پې شتي؟ وایي نه، ولا قضاء علیه او قضا پې نشتي. رخصا عبدالله بن عباس وی رخصا وی رخصت ورکړی شوی دی. دا رخصت چا ورکړی دی؟ دا فاعل څوک دی؟ نو هغه الله دی. ځکه چې هلته آیت کې څه دي؟ وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. او چاته چې روجه نیوه ګران دي، مشقت کې پریوزي، الله وی یو مسکین له دې خوراک ورکوي د یوې روجې په بدله کې. نو دا رخصت چا ورکو؟ رخصت الله ورکو. رخصت دغه الشیخ الکبیر ته، الشیخ بوډا ته وایي. الشیخ په عربۍ کې دا د بوډا دپاره استعمالیږي. بیا دا استعمال شو د علماو دپاره هم او دغه شان مالدارانو ته ویلی کېږي. خو دلته الشیخ الکبیر معنی ده چې هغه بوډاوالی الکبیر ورسره زیاتي وي،
دی ورسره په دې ووي چې دا خبره ښه واضحه شي هغه بوډا چې عمر ډېر زیات دی اول دا مسله یاد ساتل پکار دي چې د علماو په دې کې اختلاف دی سوره بقره کې چې کوم آیت دی وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین چې چاته روژه نیوه ګراني نو دی د یوې ورځې په بدله کې مسکین له خوراک ورکوي آیا دا آیت منسوخ شوی دی او که نه بعض علما دا وایي اولنی قول دا دی وایي دا آیت منسوخ دی که تاسو ته یاد وي موږ چې کله دا درسونه شروع کول نو موږ په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې د روژې فرض کېده دا په یو څو مراحلو باندې تیر شوي دي دویمه مرحله په هغې کې دا وه چې تخییر و اختیار د انسان سره که غواړي روژه ونیسه او که نه نیسي مه نیسه نو د آیت د هغوی دپاره دی وعلى الذین یطیقونه مطلب دا دی روژې ونیسئ الله وایي خو که څوک یې نه نیسي او ورته ګرانئ نو اختیار دی د دې روژې په بدله کې د مسکین له خوراک ورکړي بیا د هغې نه بعد الله آیت رالیږلی دی فمن شهد منکم الشهر فلیصم دا بیا درېیمه مرحله وه چې په تاسو کې چا د روژې میاشت ولیده لازم به روژې نیسي نو دغه تیر شوی آیت څه شو منسوخ شو اولنی قول دا دی چې دا منسوخ دی او دا د اکثرو اهل علم قول دی اکثر اهل علم هغه دا وی دا آیت منسوخ شوی دی دغه شان امام بخاري رحمه الله هم دې خبرې له ترجیح ورکړې ده ښکاري دي چې د هغه د کار نه او طریقې نه د هغه په دې کتاب کې چې امام بخاري هم دې رایې له ترجیح ورکوي چې د آیت منسوخ شوی دی دویم قول دا دی چې نه د آیت منسوخ شوی نه دی او دا قول د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی هغه دا وی د آیت د هغه خلکو دپاره دی چې هغوی کمزوري دي او روژه نشي نیوی نو د آیت د هغوی دپاره دی چې دوی دی خیر دی د یوې روژې په بدله کې یو مسکین مړی د اهل علمو په دې باندې اجماع ده چې مشر سړی بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې کله دوی روژه نشي نیوی نو دوی دی روژې نه نیسي او نه به دوی ته دا ویلی کېږي چې تاسو روژه ونیسئ ولې لا تکلف نفس الا وسعها الله وی په یو نفس باندې به دومره بوج ایښودی کېږي چې څومره هغه اوچتولی شي وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله وی ما په دین کې په تاسو باندې سختي نه ده راوستې نو چې یو سړی دی یا یو زنانه ده عمرونه یې ډېر شوي دي روژه نیسي نه دي نیسي او دلته دا فایده ذکر کوم خصوصا زموږ د پښتنو د مشران د روژې سره ډېر شوق او غواړي چې ما روژې ونیوې نو ته به ورته وایې چې په تا باندې روژه نشتي او تا له الله رخصت در کړی دی او تا ته پیغمبر رخصت در کړی او دې بیا ما خپله راټینګې کړې وي نه ما ته پې ځان بد ښکاري او خلک به څه وایي او دا څنګه او دا وري نو دا خبره یاده کړئ چې دا سره د تقوا خلاف خبره نه ده بلکې ځان له نقصان ورکول د دې به درنه الله تپوس کوي د دې به درنه الله تپوس کوي اوس یو مشر سړی د ګردې کمزوري دي بوډۍ ښځه د روژې نشي نیوی او دوی روژې نیسي او بدن ته نقصان ورسېدو او د هغې د لاسه بیماري ښه ډېره شوه د دوی زیاتې کوي د ځان سره د دوی زیاتې کوي د ځان سره چې الله تا باندې یو خبره نه ده لازم کړې او الله تعالی رخصت تر کړې او پرون موږ سره حدیث تیر شو چې د الله دا خوښه ده چې د هغه په رخصتونو باندې دی عمل وشي ځکه چې الله ته پته ده انسان کمزوری نو چې الله تعالی رخصت تر کړی دی نو بیا ته څه وکړي چې ته پکې بیا خبرې کوي چې یاره دا څنګه او دا ولې او زه پې بد ښکاره هېڅ پې بد نه ښکاري نو په دې د اهل علمو اجماع ده بیا پې فدیه شتي او که نه نو د جمهور اهل علمو قول دا دی امام شافعي امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفه چې او په دوی باندې بیا فدیه ده هغه فدیه څه ده د یوې روژې په بدله کې به یو مسکین مړی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دا شان په دې باندې یو دلیل دا د امام بخاري دا روایت راوړی دی چې انس بن مالک رضی الله عنه چې کله عمر ډېر زیات شو او بوډا شو نو کال یا دوه کال هغه دقه چل کړی چې د هرې ورځې په بدله کې به یو مسکین مړو هغه له به ډوډۍ او غوښه دا ورکوله او هغه په خپله روژې نه نیوي ځکه چې عمر یې ډېر شوی او کمزوری شوی نو دا یو دلیل دی
دغه شان په دې باندې یو بل دلیل هم دی د روایت عبدالرحمن ابن ابي لیلا او دا موږ ذکر کړو په اوله کې کله چې موږ د روجې د فرض کېدو مراحل ذکر کول نو په هغې کې بیا دا مرحله ذکر شوې ده درېمه مرحله چې کومه ده فثبت الصيام على من شهد الشهر وی بیا مرحله دا راغله چې چا میاشت ولیده په هغه روجه لازم شوه مسافر که ونیو نو بیا به قضا راوړي او وی د مشر دپاره د بوډا دپاره چې روجه نشي نیوی وی د هغه دپاره مسله د طعام راغله چې دی به مسکین له خوراک ورکوي او دغه واضح دلیل دی او راجح قول هم دقه دی والله اعلم دیز کې یو بله مسله یاده کوي د بیماری مسله دغه چې بیمار هم کمزوری آیا په بیمار باندې روجه شتي او که نه نو اول به دا خبره داسې بیانو داسې وضاحت به کوو چې یو خو دا یاده کوي چې هر بیماری د عذر د روجې د پرېښودو دپاره نه دی هر بیماری دا د روجې د پرېښودو دپاره عذر نه دی د بعضو خلکو دا مسله دومره اسانه کړې ده خصوصا هغه چې د دین باک نه لري او د دین قدر ورسره نه نو په معمولي خبرو باندې په سر مې ویجي بوج دی نن او نن مې په دې معده باندې لږ دړ او بس لږ طبیعت مې خراب و دا اوس وایي تا د الله د دینه ټوکه جوړه کړې ده په سر لږ دړ راغی په معده لږ بوج راغی سستی راغله په عام بدن باندې دردونه لږ راغلي ته به څه کې روژه وماتې یو خو دا خبره د اول نه یاده کوي چې هره بیماري عذر نه د روژې ماتولو دپاره دویمه خبره هغه بیماری به عذري چې کومه بیماری د انسان ته نقصان ورکوي که چېرته د روژه ماته نه کړه دا خبره یاده کوي لکه اوس داسې بیماري ده چې په هغې کې په ده لازم دي چې د بدن د بچ کولو دپاره او چې د بدن ته نقصان ونه رسي چې د روژه ماته کي خوراک وکړي څښاک وکړي نو دا اوس عذر دی او دا هم ډاکټران وایي ډاکټران چې پوهه ډاکټران یې هغوی دا وایي دې بیمارۍ کې به ته یو څو ورځې روژې نه نیسي ولې ځکه چې خدای تعالی پلاني نقصان درکوي یا بغیر د دې ګولو نه ګزاره نه کېږي لازم به ته دا ګولۍ لازم به خورې چې دا دې ونه خوړې بدن ته یې تکلیف میلاوي هلته چې دا روژې دې نیولې نو بیا ګولۍ نشي خوړې دوایي نشي استعمالولی دا اوس عذر دی نو بیا د دې سره بله خبره دا ده چې بیماري بیا به دوه قسمه ده یو هغه بیماري ده دا زه اوس د هغه بیماري خبرې کوم چې هغه عذر دی یو هغه بیماری ده چې هغه وقتي طور ده یو هغه بیماری ده چې هغه وقتي طور ده او دویمه هغه بیماری ده چې هغه اوږده بیماری ده او کله ډاکټري اصولو کې داسې مو وایي چې بھئی د دې علاج نشته بس دغه دوایي نه استعمالوه وقتي طور چې کومه بیماری ده او دغه ټیم کې روجې نیول د انسان له تکلیف ورکوي نو دی به دا روجې پرېږدي او بیا به قضا راوړي دا قرآن کې الله سبحانه تعالی دا خبره ذکر کړې د آیتونو کې چې څوک بیماری یا په سفري فعدة من ایام اخر دغه وقتي طور بیماری ده روجه وایي ماته که خیر دی عذر دی روجه چې دې ماته کړه اوس بیا وروسته چې کله ښه شوې نو بیا د دې قضا راوړه دویمه هغه بیماري ده چې هغه اوږده بیماري ده او عمر له دا سړی ګولۍ استعمالي عمر له دی بیمار دی نو بس دیم په دغه آیت کې دننه داخل دی وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین کوم خلک چې روجې نشي نیولی ورته ګران دي بس دی خو روجې نشي نیولی لکه اوس یو سړی د ګردې خرابېږي دی کله روجې نیوی شي نشي نیوی یا یو سړی والعیاذ بالله الله دې ته موږ ټول ساتي په دې غټو بیماریانو کې لکه کینسر او یا دې په شان نورو بیماریانو کې اخته دی چې دی بالکل ځان د خوراک څخه نه نشي بندولی نو داسې حالاتو کې به دی څه کوي دی به بیا د یوې ورځې په بدله کې مسکین له خوراک ورکوي او روجې دې نه نیسي خو هغه وقتي طور فرق دا شو هغه وقتي طور چې کوم بیمار دی په هغه باندې کفاره نشته په هغه باندې قضا ده او په ده باندې څه ده په ده باندې فدیه ده کفاره ده
پوه شوې په دې مسله اوس دې سره بله یو مسله تړلی شوې ده هغه دا ده چې یو زنانه په خېټه باندې حمل یي یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي د دوی مسله داسې ده که چېرته دوی په ځان باندې یېرېږي یا په دې خپل ماشوم باندې یېرېږي چې یاره دا روژه به یا ماله نقصان راکړي یا به زما د ماشوم له نقصان ورکړي نو د دوی دپاره جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي یو زنانه که په ځان یېرېږي لکه حمل یې دی په ځان یېرېده او که چېرته په دې ماشوم یېرېږي یا ماشوم له پی ورکوي او روژه نیول ورته ګران دي نو په داسې حالاتو کې دوی له جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي او بیا به وروسته چې کله دغه مسله ختمه شي د کومې دپاره چې روژه نه ده نیولې نو بیا دې وروسته قضا راوړي ولې یو سړی چې دا مسله څنګه داسې بیان شوه دا دې دپاره چې دا هم بیماران دي که نه دا هم څه دي دا هم بیماران دي یو قسم اختلاف بیا د علماو په منځ کې په دې مسله کې دی چې دوی چې وروسته قضا راوړي د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه نو یو قول د علماو دا دی چې دا زنانه به بیا وروسته که چېرته د خپل بچي باندې یېرېده او د هغې د لاسه یې روژه ماته کړي یا یې روژه نه یې نیولي نو وروسته به قضا هم راوړي او ورسره د یوې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک هم ورکوي دویم قول دا دی او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د امام مالک هم یو روایت دی چې په دوی باندې فدیه نشته صرف په قضا ده او په دې باندې یو روایت راوړي د انس بن مالک الکعبي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه وی کوم سړی چې په سفر باندې نو الله د ده نه نیم مونځ معاف کړی او روژه یې ورته معاف کړې ده وعن الحامل او المرضع الصوم او کومه زنانه په خېټې چې بچی یا ماشوم له پی ورکوي دوی ته الله روژه معاف کړې ده معاف کړې معنی دا دی چې یعنې که دغه ټیم کې نه نیسي خبره نه ده وروسته دې بیا قضا راوړي نو وګورئ په دې روایت کې د فدیې تذکره نشته کله چې سړی سوچ وکړي دلایلو کې او دغه اوږده مسله ده خو ماسې مختصر ذکر کړه نو راجح هم دقه ښکاري والله اعلم چې په دوی باندې صرف قضا ده فدیه پکې نشته ولې ځکه چې معذور ته چې هغه بیمار ته دا وې کوم بیمار چې وقتي طور بیمار دی او ډاکټران ورته وایي ته یو څو ورځې روژه مه نیسه ته هغه ته دا وایي زه خیر دی روژه مه نیسه وروسته بیا قضا راوړه او فدیه خو بې نشته نو دې ځای کې بیا څنګه دې زنانه ته ویلی کېږي چې ته به ورسره فدیه مه ورکوې دا هم یو قسم بیماره ده که نه دا هم یو قسمه بیماره ده والله اعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه جيم بني فتح ده دي حدیث کې دا مسله ده چې د یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې نو په ده باندې څه کفاره ده موږ سره خو مخکې دا مسله ما بیان کړې وه چې
روژه په څه ماتېږي په څه نه ماتېږي په هغه خبرو کې موږ یو دا ذکر کړی وه چې د خپلې ښځې سره کوروالی کول په دې سره روژه ماتېږي او د ټولو نه سخته کفاره د دې ده د ټولو نه سخته کفاره د دې د وجې دا دی چې دې کې د دې وخت او د دې زماني او د دې عبادت بې حرمتي کېدل دي ځکه اوس په دې روایت کې دا د ابو هریره رضی الله عنه وایي چې جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بعض علماو ویلي دي د ده نوم سلمه یا سلمان بن صخر البیاضي دی خو امام ابن حجر رحمه الله وایي چې ما ته دا واضحه نه ښکاري او ما کوشش کړی دی لټون مې کړی دی دې کس د نوم خو لکه ما ته نه دی میلاو شوی وایي چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی چې هلکتو یا رسول الله تباه شوم ای د الله رسوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وما اهلکک څه شي تباه کړي څه شي هلاک کړي وی چې وقعت علی امرأتي فی رمضان د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو د رمضان په میاشت کې پیغمبر ورته هل تجد ما تعتق رقبه دومره څه درسره شتي چې یو غلام مري پې ازاد کړي وی لا نشته فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين دو میاشتې پرله پسې روجې نیوی شي وی لا نشم نیوی فهل تجد ما تطعم 60 مسکینه دومره سره سره شتي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړي قال لا نه ثم جلس بیا کېناستو فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو ټوکرۍ راوړی شوه چې پای کې کجوري وي فقال تصدق بهذا ورته وی دا ولو صدقه یې کړه ځه دا کجوري ورکړه غریبانو له قال على افقر مني یعنی زمانه زیات هم څوک غریبي فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا اې د الله پیغمبره د دوو کارجنو ځمکو په منځ کې مدینه کې کارجنې ځمکې دي که نه تور کاڼي دي مشرق طرف ته او مغرب ته د دوو کارجنو ځمکې په منځ کې زمونږ په شان غریبه کورنۍ بله نشته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې غاښونه ښکاره شو ثم قال اذهب فاطعمه اهلك بیا ورته ویل ځه لاړ شه خپل کور والی له ورکړه دا حدیث وایي اووه راوړی رواه السبعه دا اووه څوک دي اصحاب السنن بخاري مسلم څو شو ده شپږ شو ولې نو شپږ شو سنن ولا څلور دي امام احمد وسلم شو واللفظ لمسلم او دا لفظ دا امام مسلم دا روایت ده واللفظ لمسلم او دا لفظ دا امام مسلم دا روایت ده دا حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي اولنۍ مسله خو دا ده چې دا ډېر فایدهمند حدیث دی امام بخاري رحمه الله په ډېرو ځایونو کې دا راوړی په لسو ځایونو کې امام بخاري په خپل کتاب کې دا روایت راوړی او په هر ځای کې ځان ځان له مسلې راویستې دي پرون ما یو مسله بیان کړه که یو سړی په هیرې سره د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي نو په ده باندې څه نشته اگر که دا مسله اختلافي وه اگر که دا مسله اختلافي وه خو موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دلایلونه دا واضح کېږي والله اعلم چې په ده باندې څه نشته او که چېرته ورته یادي او په خپلې ارادې سره او پوهه او دا کار وکړي نو په ده باندې بیا دا کفاره ده په ده باندې بیا دا کفاره ده بله خبره دلته دا ورسره یاده کوي چې صحیح خبره دا ده او مضبوطه چې صرف د ښځې سره کوروالی کولو سره که روژه ماتې شي نو بیا به دا کفاره ورکوي په نورو سره دا کفاره نشته دا راجح قول دی راجح قول هم دقه دی وجه دا ده وجه دا دی چې دلته صرف د دې سړي هغه کار څه کړی خپلې بیبي سره یې کوروالی کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا کفاره وکړو د بل یو داسې خبرې دپاره چې هغې سره روژه ماتېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کفاره نه ده ښوولې نو موږ هم د هغې سره د نورو سره دا کفاره نشو لازمولی لکه اوس یو سړی دی خوراک څښاک یې وکړو روژه ماته شو که ماته نه شو ماته شو اوس په ده باندې څه دي
بل روجه به نشي کفاره پی نشته. ځکه چې بعض علما دا وایي په هرې خبرې سره چې د روجه ماته کړه په تا کفاره ده. ولې هغه وایي وګوره دې سړي دلته روجه ماته کړه د خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړو، نو دې ته مه ګورې چې د بیبي سره یې کوروالی کړی، دې ته وګوره چې روجه یې ماته کړه په داسې کار سره چې په هغې سره روجه ماتېږي. نو هر هغه کار چې په هغې سره روجه ماتېږي او تا پې روجه ماته کړه قصدن عمدن، نو په تا باندې قضا هم ده او په تا کفاره هم ده. خو دا خبره کمزوري ده، دا خبره به صرف خاصي کوروالی پورې، دا خبره به خاصي کوروالی پورې. ځکه بعض وایي که نه او مشهور هم دلته زموږ په ملکونو کې هلته هم د مولیانو دغه قول دی، وایي چې یو روجه دنه پاتې شوه نو د هغې په بدل کې به بیا 18 روجې نیسي. وایي چې یو روجه دې قصدن عمدن ماته کړه نو د هغې په بدل کې به بیا څو روجې نیسي؟ 18 روجې به نیسي. نو دا خبره کمزوري ده، الا دا که دا روجه ماته کړي په څه سره؟ په کوروالي سره، نو بیا پې دغه کفاره شتي. هم 18 روجې ډایرکټ نه دي، ځکه چې دې کې ترتیب هغه بیان شوی دی. ترتیب په دې دغه کې څه بیان شوی دی په دې حدیث کې؟ اول مری ازادول دي، که طاقت یې نه و بیا 2 میاشتې روجې پرله پسې نیولې دي، که د دې طاقت یې نه و بیا 18 مسکینو له خوراک ورکول. دا ترتیب د اختیار نه دی. اختیار او ترتیب کې دا فرق دی. لکه دې مطلب دا نه چې یو سړی راولګېدو خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړو او بس د ده اوس مرضي ده چې دریو کې کم کار کوي دی وکړي، نه مرضي نه ده. ده چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو بس دی به ډایرکټ اول کار به دا کوي چې دی به غلام ازادوي، مري به ازادوي، وینځه به ازادوي. او احتیاط هم دې کې دی چې دا به مسلماني، دا غلام چې کوم د ازادۍ مری دا به صحیح دا به مسلماني، اگر که څه نه څه اختلافي مسله ده، خو احتیاط دې کې دا به مسلماني. که د دې طاقت یې نه و، غریب دی، دومره مال ورسره نشتی، یا غلام او مری نشتی، لکه نن سبا زموږ په زمانه کې هغه مریان غلامان وینځي چې پخوا خرڅېدي په پیسو باندې، هغه نن سبا نشتی که نه، نو دی معذوره شو. اوس دویمه مرحله ده چې 2 میاشتې پرله پسې روجې به نیسي. که چېرته د دې طاقت یې نه وي، د عمر د ډېروالي د لاسه یا د بیمارۍ د لاسه او ډاکټران ورته وایي چې تا لپاره روجې نیول نقصاني دي، نو بیا به دی درېیمې مرحلې ته وړي چې هغه څه دي 18 مسکینان مړول دي. 18 مسکینان مړول دي. ښه، بله مسله دلته ده، دا ډېره فایدهمنه مسله ده. یو سړی دی چې د هغه نه د کوروالی بار وشو، لکه تا چې ابرو مسلې تپوس کړه، یو سړی دی د هغه نه کوروالی بار وشو، نو په ده باندې کفاره یوه ده که ډېرې دي؟ بیا اصل کې د دې مسلې 2 صورته دي، په هغې اول ځان پوه کول پکار دي. د دې مسلې څو صورته دي؟ 2. یو دا دی کوروالی تی ډېرې پیرې وشو او په مختلفو ورځو کې وشو. لکه یو سړی دی 2 پیرې کوروالی وکړو او په څو ورځو کې وکړو؟ په 2 ورځو کې وکړو. 2 پیرې کوروالی او په 2 ورځو کې وکړو. بیا راغی تپوس وکړو چې په ما باندې به څو کفارې؟ نو موږ به ورته دا وایو، جواب داسې دی که چېرته د دې اولې ورځې کفارې ورکړي او بیا یې د هغې نه بعد کوروالی کړی، نو بیا خو پې 2مه کفاره شتي. دا خو واضح شوه. لکه یو سړی دی په اولنۍ ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو، بیا له ډاري کې غلام آزاد کړو، نو کفاره یې ورکړه. سبا له بیا کوروالی وکړو، نو اوس په ده باندې خو بله کفاره شتي، ځکه چې دغه تېرې قصه خو څه شوه؟ ختمه شوه. ځکه چې هر ورځ ځان له عبادت او مستقل عبادت دی. دویم حال به داسې د ده چې د اولنۍ ورځې کفاره یې نه ده ورکړې، اولنۍ ورځې کوروالی وکړو او بیا په 2مه ورځ کوروالی وکړو. د اکثرو اهل علمو دا قول دی، د اکثرو اهل علمو چې په ده باندې د هرې ورځې ځان له کفاره ده. دا د اکثرو اهل علمو قول دی. ولې د هرې ورځې ځان له کفاره ده؟
همیشه بې حرمتي کړې ده او هره ورځ ځان له مستقل و عبادت دی. دویم قول د بعضو علماو دا دی چې نه په ده باندې صرف یوه کفاره ده، په ده باندې صرف یوه کفاره ده. وجه دا ده وایي دا کفارې ټولې د یو جنس نه دي، یو کار یې کړی دی، نو چې جنس یو دی بس مثلا یوه د کفاره په یوه شو. احتیاط په د اولني قول کې دی. احتیاط په کوم قول کې دی؟ په اولني کې. هغه اولنی څه دی؟ د هرې ورځې به جدا کفاره ورکړي. خو داسې کیدی شي چې یو خبره د طاقت نه بهر لکه څنګه چې تا بل اوس تپوس کړی، نو په دغه حالاتو کې بیا انشاءالله زه یم چې په دې دویم قول فتوا ورکولی شي چې یوه کفاره ورکړي، نو خبره به انشاءالله واضحه وي. ځکه چې کله نه کله یو خبره د طاقت نه بهر وي او مخکې توی شوي او راشي او بیا وروسته تپوسونه کوي او خبرې کوي، نو هغه بې ځان له مسله وي. خو که چېرته داسې ورځ دوه درې ورځې کوروالی کړی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو بیا احتیاطي قول دغه دی چې د هرې ورځې لپاره دې ځان له کفاره ورکړي. والله اعلم. ما وی د دې مسلې دوه صورته دي، دا خو جدا جدا ورځې شوي. دویم صورت یې دا دی یو سړی دی په یو ورځ کې ډېر کوروالي کړي، ډېرې پیرې کوروالی کړی، اخو ورځې جدا وي که نه. دلته اوس ورځ یوه ده خو په یو ورځ کې دننه څو پیرې کوروالی کړی دی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو جواب کې به ورته موږ دا وایو که چېرته د اولني کوروالي کفاره دې ورکړي او بیا دې کفاره کړي، چې اولني کوروالي کفارې نه ده ورکړي او په هغې پسې بیا هم کړې ده او بیا هم کړې ده، نو دا خو دې کې د علماو اختلاف نشته چې کفاره به صرف یوه ورکوي. پوه شوئ که نه؟ ځکه چې یوه ورځ ده، یو سړی دی سهار 7 بجې کوروالی وکړو او بیا 12 بجې وکړو او بیا ماسپښین وکړو او بیا وروسته راغی تپوس یې کړو، نو په ده باندې صرف یوه کفاره ده. مسله دلته ده چې دې کله اولنی کوروالی وکړي، اولني پیر کوروالی وکړي، نو دا لاړ او کفاره ادا کړه، لاړ کفاره څه کړه؟ ادا کړه. بیا چې راغی واپس کور ته، نو بیا یې کوروالی وکړو. اوس پوه شوئ دې کې هغوی کې فرق څه دی؟ دې کې هغوی کې فرق دا دی په دې اولني حالت کې چې د کفاره نه ده ورکړې، خو کوروالی څو پیرې وکړو. دلته یو پیر کوروالی وکړي، لاړ کفاره یې ورکړه، لکه غلام یې ازاد کړو موږ وایو ځه. بیا چې کله کور ته راغی بیا یې کوروالی وکړو. جمهور اهل علم دا وایي، بلکې بعضو علماو په اجماع را نقل کړې ده، لکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وایي په ده باندې صرف بیا هم یوه کفاره ده بس. او بعضو علماو دا ویلي دي وایي نه، لکه دا د حنابلو مذهب دی، وایي په ده باندې دویمه کفاره هم شتې، وایي په ده باندې دویمه کفاره شتې. ولې؟ وایي ځکه چې ده بیا د دې وخت بېعزتي کړې ده. خو صحیح خبره او مضبوطه هغه همدغه ده چې په ده باندې یوه کفاره ده بس. وجه دا دی چې ده چې اول پیر ګوره دا د سوچ خبره ده، خو چې چا ورته سوچ لاړ شي، ده چې اول پیر کوروالی وکړو دا روجه ماته شوه که نه؟ بس ختم. ده چې اول پیر کوروالی وکړو نو دا روجه فاسده شوه، بس ختم شو، د هغې خبره ختمه شوه. او کفاره ده چې بیا په دویم پیر کوروالی وکړو نو د خو روجه هسې هم فاسده شوې ده. او کفاره خو د هغه چا دپاره ده چې صحیح روجه وي او هغه روجه ورانه کړي په دې کوروالي سره. زما په دې خبره تاسو پوهېږئ که نه؟ نو موږ به دا ووایو دا چې په دې یو ورځ کې کوروالی ډېرې پیرې کړی دی او په منځ کې کفاره نه ورکړي، یا یې کفاره ورکړې ده د اول ځل نه بعد او بیا پسې وروسته هم کوروالی کړی دی، په هر حال کې په ده باندې څو کفارې دي؟ یوه کفاره ده. والله اعلم. دا یو فایدې دپاره مې ته دا مسله ذکر کړه. بله مسله دلته دا یاده کوي، لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې تاسو ته تذکره وکړه چې دا کفاره په اختیار سره نه ده، دا په دغه ترتیب سره ده، دا راجح قول هم دغه دی. زنانه به څه کېږي؟ دلته مسله د زنانه هم ده که لکه صحیح شوه دا سړی چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او یا رسول الله زه تباه شوم او کوروالی مې د ښځې سره وکړو، هغه ورته وایي ته دا کار وکړه.
د دې زنانه به څه کېږي چا سره چې کوروالی کړی نو بعضو علماو دا ویلي دي وی د دې حدیث نه داسې ښکاري چې په زنانه باندې څه نشته وی ځکه چې پیغمبر صرف هغه ته ویلي دي چې ته غلام ازادولی شي ته شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي ته روجې نیوی شي وی صرف هغه ته ویلي دي او نور علما وایي چې نه په زنانه باندې هم کفاره ده او راجح قول هم دا دی ولې ځکه چې هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده رمضان د میاشتې ته وګوره او هغې دا کار کړی ده بې حرمتي کړې ده نو په هغې هم کفاره ده الا دا که چېرته د خاوند ورسره زور زبردستي کړي نو بیا په ښځه باندې څه نشته پرون کابل زموږ دا مسله بیانه کړه چې هر هغه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي که دا شرط دی چې دا به د په ارادې شي وي دا به د په ارادې سره شي نو که چېرته په دې زنانه باندې زور زبردستي د خاوند راوستي او د هغې د لاسې بیا ورسره کوروالي ته راضي شوي نو په داسې حال کې په زنانه باندې څه نشتي په داسې حال کې زنانه باندې څه نشتي والله اعلم بله مسله دلته دا یاده کوي چې یو سړی عجز وي د دې نه چې دا کفاره ورکړي یعنې غریب وي نو آیا د کفاره ترې ساقطېږي او که نه بعضو اهل علمو دا خبره ذکر کړې ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې سړي ته وایي چې دا کجوري واله او زه خپل کور والی ورکړه وی دا دلیل دی په دې باندې چې د دې سړي نه کفاره څه شوه هغه ساقطه شوه ځکه چې پیغمبر ورته خپل کور والی ورکړه خو جمهور اهل علم دا خبره کوي لکه امام ابو حنیفه امام مالک او شافعي ټول دا خبره کوي چې کفاره نه ساقطېږي بلکې دا د دې سړي په دې ذمه کې دا خبره پاتې شوه او په هغې دلیل بلکې دا حدیث بې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سړی بیا ناست انتظار کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کجوري راوړی شو بیا ورله ورکړي زه دا وایم که چېرته دا ترې ساقطېدی او ده ته چې کله پیغمبر ووایي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړه ده وایي یا رسوله نشم ورکولی به ورته ویلي چې بس خبره ختمه شوه که نه سم خیال دی پیغمبر به ورته ویلي چې بس ځه ستا نه کفاره څه شوه هغه ساقطه شو خو داسې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورته ونه وي بله مسله هغه دا ده چې کومه ورځ چې دې سړي کوروالی کړی دی د ښځې سره نو دا روژه خو یې فاسده شوه او دا باقي ورځ به روژې نیولي ګورې باقي ورځ به روژه نیولي اگر که روژه به شمارلی کېږي نه او دا کفاره به ورکوي توبه به وباسي الله ته به رجوع کوي او د دې ورځې به بیا قضا د دې ورځې به قضا راوړي صحیح خبر هم دا ده چې د دې ورځې به قضا راوړي او د عامو اهل علمو هم دقه قول دی او دقه د هغوی فتوه ده چې دا سړی به بیا د دې ورځې په بدله کې بلې روژې نیسي کې روایت کې اوس حدیث راځي وصوم یوما مکانه او د دې په ځای باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په ځای باندې به بله یو روژه ونیسي دلته بعض خلک بعض علما داسې وایي چې د بدن نه مني وته بغیر د کوروالي نه نو بعض دا وایي چې په دې کې هم کفاره ده خو د هغوی دا قول کمزوری دی ځکه چې د منۍ وته په لاس سره یا په نظر سره یا چې د ښځې سره یې ګپ شپ لګو او په هغې کې مني لاړه د دې قیاس کول په کوروالي باندې نو دا قیاس صحیح نه دی صحیح خبره دا ده اول ما خو تاسو اوله کې دا خبره کړې چې دا مسله هم اختلافي ده چې په منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه سخت اختلافي مسله ده زموږ خپل ځاني د هغه علماو دلایلو ته زړه ډېر مطمئن دی کوم چې وایي چې دې سره روژه نه ماتېږي خو احتیاطي قول دا دی چې یو سړی په لاس سره مني وباسي یا په تکرار د نظر سره چاته ګوري او یا د خپلې ښځې سره بدن ولګي او د هغې سره سلوبې کوي او مني ته لاړه شي نو احتیاط دا دی چې د دې په ځای د بله ورځ روژه ونیسي خو کفاره پې نشته وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي حدیث د عائشہ او د ام سلمة رضی الله عنهما دی او د دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی دي
وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصبح جنوبا من جماع. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکلنا کله سحر په دې حال کې راوختو چې هغه به د جنابت په حالات کې او جنابت کې به ولو من جماع ځکه چې د بیبیانو سره به کوروالی کړی ثم يغتسل ويصوم وبلنبل او روجه به نیولې وه. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. امام مسلم به کې دا زیادت راوړه دی په حدیث د ام سلمه کې ولا یقضي او د دې په ځای به بیا قضا نه راوړه. دا حدیث خو څنګه چې امام ابن حجر رحمه الله ویلي دا هغه حدیث دی چې په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې شته، نورو کتابونو کې هم شته. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بس سحر په دې حال کې راغی چې هغه به د څه په حالات کې د جنابت په حالات کې. او جنوب چاته ویل کېږي چې بچا باندې غسل لازم شوی د کوروالي د لاسه یا د منۍ د وتو د لاسه، که هغه د احتلام په طریقې سره یا بلاس ویشتي یا که په هر څه باندې. او دا جنوب چې دی دا ذکر او انثا دواړو ته ویل کېږي، ښځې ته هم او سړي ته هم، یو ته دوو ته جمع ته ټولو ته ویل کېږي. الله وایي وان کنتم جنوبا فطهروا، ټولو دپاره ویلی جنوب. دیزی کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره د جماع ټکی ولګو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د څه ټکی ولګو؟ من جماع. وجه دا وه ابو هریره رضی الله عنه به دا فتوا ورکوله. ابو هریره رضی الله عنه چې ان من اصبح جنوبا فلا صیام له، په چا باندې چې سحر په داسې وخت کې راغی چې دی د جنابت په حالت کې نو روجې نه صحیح کېږي. لکه اوس یو سړی دی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو، جنوب شو ګنه پاوبند 4 بجې دي او په ده باندې اذان وشو، سحر راوخت او دی د جنابت په حالت کې. د ابو هریره رضی الله عنه د فتوې مطابق د ده روجه نه کېږي. نو بیا هغه ته چا دا خبره وکړه چې عایشه او ام سلمه رضی الله عنهما هغوی خو دا خبره کوي، هغوی خو داسې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به دا حالات راتلو او هغه به روجې نیولې وه. نو ابو هریره رضی الله عنه بیا دا خبره وکړه هما اعلم یهن اعلم، هغوی په دې خبره باندې زمانه ښه پوهېږي. او بیا ابو هریره رضی الله عنه د خپلې فتوې نه راواپس شو او دی وایي چې ما چې به دا کومه خبره کوله دا ما د الفضل ابن العباس نه اورېدلې وه، ځکه ما دا خبره کوله. خو چې اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د پیغمبر خبره کوي چې هغه به په داسې حال کې او روجې به یې نیوه، نو بس بیا خو صحیح شوه. بیا خو د هغوی خبره واضح دلیل دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کې دننه په روایت کې ورسره داسې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصبح جنوبا مني، زما د لاسه به یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زما د لاسه، یعنې زما سره به کوروالی کړی. جنوبا من جماع من غیر احتلام، یعنې احتلام د لاسه نه، د جنابت به د څه د لاسه و؟ دا به کوروالی د لاسه. بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده په پیغمبرانو باندې احتلام نه راځي، دغه چې دا د شیطان د طرف نه او الله د پیغمبرانو حفاظت کړی دی. نو پیغمبر چې د جنابت په حالت کې نو د کوروالی د لاسه وي. بنیادي مسله خو واضحه ده کومه چې تاسو واورېده، هغه دا د دې دپاره د حدیث راوړی دی چې یو سړی د جنابت په حالت کې او په ده باندې سحر راوختو نو هېڅ خبره نه ده، د روجه صحیح ده، غسل دې وکړي بس، روجه د ده صحیح ده. او دقه د جمهور اهل علمو د څلورو مذاهبو د امامان چې دي ټولو دا قول دی. دلته یو بله مسله به ورسره هم ذکر کړو د فایدې دپاره، او دا به د زنانو دپاره ډېره اهمه مسله هغه ده چې یو زنانه ده د هغې د حیض بیماري بنده شوه د شپې، یا یې 40 ختمه شوه د شپې او لامبلې لا نه دي او سحر پرې راغی، نو هېڅ خبره نه ده، روجې صحیح ده. لکه څنګه چې دا سړی د جنابت په حالت کې دی او سحر پرې راوختو، نو دقې شان دا زنانه چې دا د حیض د بیمارۍ نه پاکه شوې ده یا د 40 نه پاکه شوې ده او سحر پرې راوختو دې له لامبلې نه دي، نو هېڅ خبره نه ده، روجې دې خپله پوره کړي او وروسته دې ولامبي. دا ورسره مې یاده کړي که دا غسل عمدن پرېښودی او که سهون یې پرېښودی، یعنې که قصدن یې دا غسل لیټ کړی هم صحیح ده، هېڅ خبره نه، او که سهوه شوي پکې او دا غسل یې لیټ کړی هم څه خبره نه ده.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. حدیث د عائشہ رضی الله عنها راوړی دی په دې مسله کې چې یو سړی مړ شي او روجي پې پاتې شي نو دی به څه کوي؟ دا روجي به د دې طرف نه څوک نیسي. نو روایت د عائشہ رضی الله عنها دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من مات وعليه صيام صام عنه ولیه، چې څوک مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو د ده خپلوان د دې طرف نه دا روجي ونیسي. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. په نورو کتابونو کې هم دا روایت شته. د دې نه مخکې چې د دې مسلې تفصیل درته بیان کومه یو خبره یاد ساتي، هغه ده څوک چې مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو دی په دوه قسمه دی. څوک چې مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو دی په دوه قسمه دی. په دوه کې به دی لازم یو وي. یو هغه سړی ان یموت قبل امکان الصیام، د رجوع د نیوو نه یا د رجوع په نیوو باندې د قادر کېدو نه مخکې مړ شو، د وخت د کمي د لاسه یا د بیمارۍ د لاسه یا د سفر د لاسه، نو په ده باندې هېڅ نشته. څنګه؟ لکه یو سړی دی هغه بیمار شو، ډاکټر ورته دا وایي چې ته به د ښه کېدو پورې روجي نه نیسي، وقتي طور بیماري ده. وقتي طور کې موږ لږ ساعت مخکې دا وایي چې دی به دا روجي پرېږدي وروسته بیا یې نیسي. صحیح شو، دا روجي پرېښودې او د ده که بیمارۍ په دوران کې مړ شو، بیمارۍ په دوران کې مړ شو، بس په ده هېڅ هم نشته. ولې به څه نشته؟ خو صحیح شو، خو عذر شو، خو ولې په ده باندې بیا څه نشته؟ خو به دی قضا راوړي، دا بلکل واضحه ده. خو که دی مړ شو د بیمارۍ په دوران کې نو په خپلوانو باندې څه نشته چې د ده طرف نه روجي ونیسي. ولې؟ ځکه چې ده ته موقع نه ده میلاو شوې. دی جواب ده، ده ته موقع نه ده میلاو شوې. د چا د طرف نه به روجي نیول کېږي؟ هغه دویم قسم دا دی. ګوره یو سړی دی مړ شو په داسې حال کې چې روجي پې پاتې وي او د روجو د نیوو طاقت یې هم و، په دې قادر و، خو نه یې دې نیولي، د ده له طرف نه به روجي نیول کېږي. پوه شوې په دې مسله کې نه؟ لکه یو سړی دی په هغه باندې 5 روجي پاتې دي، بیماري د لاسه 5 ورځې روجي هغه پاتې دي او ده ته بیا موقع میلاو شوه، دی خم شو دغه بیمارۍ نه، وخت هم تېر کړو او مړ شو، نو په ده باندې اوس دا روجي پاتې دي. هر چې هغه اولنی دی نو هغه ته خو د سره موقع نه ده میلاو شوې، هغه ته د سره موقع نه ده میلاو شوې چې هغه دا قضا راوړي. نو چې موقع ورته نه ده میلاو شوې نو هغه معذور دی، هېڅ پې نشته، خو ده ته خو موقع میلاو شوې وه که نه. نو مسله اوس د ده په باره کې ده او د ده په باره د دې کس په باره کې یا داسې قسم انسان په باره کې د علماو انتهایي اختلاف دی په دې مسله کې. زه هغه نور اقوال نه ذکر کوم، موږ به راجح قول ذکر کو. هغه دا دی چې کله یو انسان مړ شي او په ده باندې روجه لازمه وي، که هغه روجې په شریعت لازم کړي او که ده په ځان باندې د نظراني او د منښتې د لاسه لازم کړي نو دا به د ده د طرف نه نیوی کېږي. ولې؟ ځکه چې دا حدیث څه دی؟ عام دی چې څوک مړ شو په داسې حال کې چې په ده باندې روجه یي، روجې پې پاتې، نو خپلوان دې د ده طرف نه روجه ونیسي. ځکه چې بعض علما دا وایي دا حدیث صرف د هغه روجو دپاره دی چې انسان منښته کړي چې زه به دا روجې نیسم او دی بیا مړ شي هغه روجې ونه نیسي. نو موږ دا وایو چې دا حدیث عام دی، دې خبرې ته پکې څه ضرورت دی چې منښته او غیر منښته؟ خو داسې به وایو هر هغه روجه چې په انسان باندې لازمي، که هغه په شریعت لازمه کړي به اصل الشرع یا د منښتې د لاسه په ده باندې لازمه شوي او ده نه یې نیولي او وخت ورته میلاو شوی، موقع ورته میلاو شوي، نو د ده طرف نه به دا روجه نیول کېږي، د ده طرف نه به دا روجه دا به نیول کېږي. بیا بله مسله دلته دا ده چې آیا په دې ولي باندې د ده په دې خپلوانو باندې دا روجه نیول لازم دي او که نه؟
په بعضو روایتونو کې ښه صریح امر راغلی دی فلیصم عنه ولیه یعنی خپلوان دې د روژه ونیسي او امر په اصل کې د څه دپاره د وجوب دپاره خو دلته د امر د وجوب دپاره نه دی بلکې بعض علماو په دې باندې اجماع را نقل کړې ده امر د وجوب دپاره نه دی وجه دا دلیل پې دا دی ګوره په صحیحینو کې یو حدیث دی او په دې حدیث کې سوچ کوئ عبدالله ابن عباس وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راله وی یا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها اې د الله پیغمبر زما مور مړه شوې ده او په هغې باندې روجي پاتې دي د منښتې یعنی منښت یې کړې او په ځان یې روجي لازم کړي زه د هغې د طرف نه د روجي اوس ونیسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارأیت لو کان علی امک دین اوس که ستا به مور باندې قرضه وې تا به ورکولی که نه هغې ما به ورکولی وی فصومي عن امک نو بیا د مور د طرف نه روجي ونیسه که دم په هغې یو قرض پاتې دي علما دا وایي ګوره وی په خپلوانو باندې خو دا واجب نه دي چې دی به د مړي د طرف نه قرضه ادا کوي په خپلوانو دا واجب دي نه دي واجب خو غوره طریقه دا چې قرضه ورکړي خو که چېرته قرضه ورنه کړي نو واجب خو پې نه دي که نه مستحب دي د هغه دپاره نو دغه شان په خپلوانو باندې دا لازم نه دي چې دوی به د سړي د طرف نه د مړي د طرف نه روجي نیسي بلکې مستحب دي چې دوی د هغه د طرف نه روجي ونیسي بله مسله دلته دا ده چې دا ولی چاته ویلی کېږي د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه صام عنه ولیه د هغه ولی د روجې ونیسي بعضو دا ویلي دي چې کل قریب هر خپلوان ته ولی ویلی کېږي دلته مراد هر خپل دی چا ویلي چې نه وارثان او چا ویلي عصبه خو دې ټولو کې راجح قول هغه دا دی چې دلته مراد خپلوان دي هر خپلوان چې که هغه د پلار د طرف نه او که هغه د مور د طرف نه یې ورسېدی په دې مسله باندې که نه ولې دلیل په دې باندې څه دی دلیل په دې باندې دا دی لکه اوس یو سړی دی مړ شو په هغه باندې قرضه ده دا قرضه لازم به د ده وارثان ورکوي که نه خپلوان یې ورکولی شي وارثان نه علاوه خپلوان هم ورکولی شي دقه شان دا مسله ده دقه شان دا مسله ده بلکې علماو دا خبر هم ذکر کړې ده که چېرته یو اجنبی انسان راپاسي او د ده د طرف نه روجه ونیسي اجنبی معنی څه ده بلکل پردی د ده د طرف نه روجه ونیسي هم صحیح ده او دقه شان خبره ده که یو پردی سړی راپاسي او د یو مړي د طرف نه قرضه ورکړي کیږي که نه کیږي نو دقه شان دا چې کوم انسان مړ شوی دی د ده د طرف نه خپلوان که روجه نیسي که هر قسمه خپلي او که پردی د ده د طرف نه روجه نیسي نو په هر حال کې دا روجه صحیح ده نو که یو سړی دا وایي چې د حدیث کې ولی ذکر شوی دی نو ولی دې دپاره ذکر شوی دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دپاره ذکر کړی ځکه چې غالبا دا کار خپلوان کوي غالبا دا کار خپلوان کوي ښه دلته یو فایده ده کې هغه دا ده اوس یو سړی دی مړ شو په ده باندې لس روجې دي او لس خپلوان راجمع شو هر یو دا وایي چې موږ به یو روجه ونیسو دا کیږي که نه کیږي ښه یو سړی دی مړ شو او په ده باندې د رمضان د میاشتې رمضان په میاشت کې د کوروالي کفاره پاتې ده شپېته روجې نو چې شپېته خپلوان راجمع شي دا روجې ونیسي نو کیږي به ولې ته بل ځای ته لاړې په کس باندې موږ هم ټول دقه خبره کوو چې دا روجې خو په هغه کس دي دا نورې چې نیسي دا روجې چې ټولې نیوی کېږي خو دا په دې کس دي که نه نو دغه دا کوم سړی چې مړ شو لس روجې به پاتې دا ولې په هغه نه وي نو دا شپېته چې به پاتې دا ولې په هغه نه دي خو ټولې په هغه دي خو موږ دا وایو چې شپېته کسان که دا شپېته روجې ونیسي دا به صحیح ځکه چې هلته موږ دا وایو که لس کسان لس روجې ونیسي نو صحیح دي که نه صحیح دي خو که شپېته راولګي شپېته روجې ونیسي ځکه چې په ده باندې خو دوه میاشتې پرله پسې روجې پاتې دي نو دا به صحیح که نه وایي صحیح نه وایي صحیح ولې ځکه چې هلته په هغې کې شرط د تتابع موجود دی پرله پسې او پرله پسې هله کېږي چې یو انسان یې ونیسي
که شپېتې ونیسي نو پرله پسې به کې سره لږ چې هلته خو روژه ختمه شو بس یو روژه په ټولو راغله او هلته کې شرط دی چې صیام شهرین متتابعین تتابع پکې شرط دی پرله پسې روژې نیوه نو بیا به لازم یو کس به یې نیسي والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او سبا به انشاءالله نوی باب شروع کوو صوم التطوع په باره کې به خبره کوو نفلي روژې نیوه کما نفلي روژې نیوه جایز دي او کم نه دي جایز او څومره ثواب دی او څومره نه دی دا ټولې مسلې به انشاءالله بیا په روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين